د پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې وسلواله حمله شوې. محسن داوړ چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي وزیرستان په زیاتو برخو کې ګرځېدی، تېره ورځ له دغه وسلوال برید سره مخ شوی دی. د ملي جمهوریت غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي طارق وزیر ځلان نیوز ته وویل چې د دې ګوند مشر محسن داوړ د خپل کلي څخه د تپې کلي ته د کمپاین په موخه روان و چې په لاره کې ورباندې ډزې وسوې. د طارق وزیر په خبره کله چې پر محسن داوړ ډزې وسوې نو محسن داوړ او ملګرو یې نږدې یو کلي کې پناه واخیسته. د لږې دمې وروسته چې کله بیا د تپې پر لور روان سول، د دوهم ځل لپاره بیا ورباندې وسلوالو برید وکړ. طارق وزیر همدارنګه زیاتوي چې دې وروستي برید شاوخوا نیم ساعت وخت ونیوی چې دوی ته نه پولیس مرستې ته ورغله او نه کومه بله امنیتي اداره. د ښاغلي وزیر په خبره د کلي د خلکو لخوا بیا وسلوال په شا سول او د محسن داوړ قافله وژغورل سوه. بالکل دی د خپل کلي نه تپې ته روان وي کمپین سلسله کې او دا ټایم کې د سره پولیس هم وي، خو په دې باندې په لاره کې برید شوی و. نو مطلب د دې منځ کې د یو کلي کې پناه اخیستې وه، نو چونکې هغه کم دهشتګرد وي نو هغه په شا شوي وي. نو هغې نه پس دوی بیا چې روان شوي دي، بیا په لاره کې تقریبا د دوی باندې نیمه ګنټه پورې د دوی سره په دوی باندې ګولۍ ویشتلې او هغې نه پس مطلب د کلي خلک راغونډ شوي دي، کلي خلک راوتي دي. نو پوره د نیمه ګنټه کې نه دلته څوک فوج یا څوک هغه ورته راغلي دي، نو هغه د کلي د مزاحمت وجې نه او دوی په شا شوي وي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په خپله یو بیانیه کې ویلي چې د ده یو ملګری هم په دې پیښه کې ټپي شوی دی. محسن داوړ چې د برید وروسته خلکو ته خبرې کولې ویلي چې دغه ډول ترهګریز بریدونه موږ د خپلې بیانیې نسي په شا کولی او نه هم زموږ د سیاسي تبلیغ مخه نیولی سي. محسن داوړ همدارنګه زیاته کړې چې د پښتنو روانې ستونزې به په سیاسي شعور او سیاسي تبلیغ هوارو او کلی په کلی به ګرځو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ادارو د پاکستان یو شمېر سیاستوالو ته خبر ورکړی دی چې پر هغوی د احتمالي بریدونو امکان شته چې باید د ځان خیال وساتي. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستاني علماو د جمعیت ګوند پر مشر مولانا فضل الرحمن هم یو برید شوی و چې له بریده روغ وتلی و. د ځلا نیوز درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.